زړه ته رانږدې مینهوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او د صحت جامې په تن ولرئ. دوستانو، د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې له تاسې یوه غوښتنه لرم که چیرته مو زموږ د یوټیوب چینل ټیکنیکل عبدالاحد نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او بیا په بیل باندې کلیک وکړئ، ورپسې په آل کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسې ته د ټولو څخه مخکې در ورسیږي. څخه د کروم څخه دغه عکسونه ډاونلوډ کړئ. نو زه لومړی تاسو ته د عکسونو ډاونلوډېدلو طریقه ښایم او د هغه څخه وروسته به بیا تمرینات جوړ کړو. دوستانو رابه چې تاسې لومړی کروم ته کله چې کروم ته راغلی نو بیا به په سرچ کې به تاسې ولیکئ PNG پکچر. تیار ما سره لیکل شوي او بیا به په دې باندې کلیک وکړئ. دوستانو کله چې تاسو سره دغه عکسونه راواخیستل شو د هغه څخه وروسته به تاسې راشئ په ایمیج باندې به کلیک وکړئ او د ایمیج څخه به وروسته راشئ تاسې به په HD باندې کلیک وکړئ د دې لپاره چې ستاسو عکسونه د ټولو څخه ښکلي او ښایسته عکسونه راشي. دوستانو په دې کې اوس موږ سره مختلف عکسونه راخلي، د هر شي عکسونه په دې کې شته، خو که موږ غواړو چې د یو شي لپاره خپل هماغه مشخص عکسونه راوالو، مطلب زه غواړم نن په فیسبوک باندې ویډیو جوړوم نو زه به دلته ولیکم فیسبوک PNG او بیا به په دې ګو باندې کلیک وکړئ. نو اوس به دوستانو موږ سره ټول د فیسبوک مربوط عکسونه راوالي. رابه شي په ایمیج باندې به کلیک وکړئ او د ایمیج څخه به وروسته تاسې په HD باندې کلیک وکړئ. په دې کې چې تاسو هر یو عکس غواړئ ډاونلوډولی شئ، نو د دې عکس ډاونلوډولو طریقه لږه بدله ده. نو رابه شي په عکس باندې به کلیک وکړئ او د هغه څخه وروسته به په همدې سکرین باندې ګوته ټیټه کېږدئ لکه څنګه چې موږ یوه لیکنه پیسټ کوو. د هغه څخه وروسته به تاسې راشئ دوستانو په ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. کله چې په ډاونلوډ باندې کلیک وکړو نو دا عکس به له موږ سره ثبت شي. اوس دوستانو غواړو یو بل څه شي عکس موږ په چینل کې راوړو. اوس بعضې کسانو راوځي دغه خلکو عکسونه ورباندې راوځي، نو تاسو د هغې لپاره به په راشئ مین PNG به ولیکئ. دلته هر یو شی چې تاسې غواړئ نو د هغه مربوط نوم ولیکئ او بیا کلیک ورباندې وکړئ. تاسې باید ډېر کوشش وکړئ دوستانو چې هر ځل چې تاسو عکس ثبت کوئ نو ایمیج ته به راځئ او د ایمیج څخه به وروسته HD انتخابوئ. او د هغه څخه به وروسته HD سیز انتخاب کړئ ځکه چې عکس موږ سره صفا راشي. په دې کې بیا دوستانو دغه یو خړ بیکګراونډ دی لکه دا بیکګراونډ مه رالئ ځکه چې په دې کې بیا د تمبینل جوړول لږ وخت ډېر نیسي. همدغه سپین سیز بیکګراونډ راوالئ ځکه چې تمبینل په اسانۍ سره جوړېږي او ایډیټ ته پکې دومره ضرورت نشته دی. نو بیا چې تاسې غواړئ دغه عکس ځان سره ثبت کړئ، طریقه مې مخکې ښودلې ده دوستانو. لکه څنګه چې موږ یوه لیکنه پیسټ کوو په هماغه طریقه به په سکرین باندې ګوته کېږدئ او دغه څخه وروسته به تاسو سره راشي ایمیج ډاونلوډ ایمیج په دې باندې به کلیک وکړئ او دا به له ځان سره ډاونلوډ کړئ. دوستانو مختلف عکسونه کولی شئ تاسې د کروم څخه ډاونلوډ کړئ. نو ویډیو اوږدول نه غواړم، دا د PNG لپاره د ښکلي عکسونو ډاونلوډولو طریقه. نو په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته د تمبینل د جوړولو طریقه وښایم تر څو ویډیو ډېره اوږده نه شي. نو دوستانو دا و د نن ورځې ویډیو. که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. هر چیرې چې یاست ښاد آباد او بریالي اوسئ.